السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زم سلمان خان او دا وخت ګوره تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته خیم تاسو خپل ټیکست زوم انیمیشن او روټیټ انیمیشن څنګه ورکوي. تاسو به کارو کې په خپل موبایل کې الایټ موشن انسټال کړئ. چې کله تاسو انسټال کړئ دلته لاندې د پلس اپشن دی، په دې نه بیا کلیک والئ. خاطر سره ودارنګ انټرفیس راوړي دیږي نه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ. په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ مو ته 1.1 سلیکټ کړئ. دا ریزولوشن به 720 کړئ، فریم ریټ به 30 کړئ، بیک ګراوند به بلیک کوي او دلته بیا لاندې کریټ پروجیکټ اپشن دی، په دې نه بیا کلیک والئ. خاطر سره تاسو الایټ موشن اوپن شي، تاسو سره ودارنګ انټرفیس راوړي به دلته لاندې د پلس اپشن دی، په دې نه بیا کلیک والئ. خاطر سره داسې اپشن نه وړي به دلته لاندې یو اپشن دی ډبل ای ټیکس چې لیکلی، په دې نه بیا کلیک والئ. دلته کې تاسو بیا خپل لیریکس ولیکئ، کوم سونګ چې تاسو راغسته یا پویټري تاسو راغسته یا به تاسو ولیکئ. خو زه صرف تاسو ته طریقه ښیم چې تاسو به ټیکسټ ته روټیټ انیمیشن او زوم انیمیشن څنګه ورکوئ. فرض که زه لیکم ما خپل نیم ولیکو ټیک شو سلمان، تاسو به خپل لیریکس لیکئ کوم سونګ یا پویټري تاسو راغستی وي. بیا بره په سره تاسو دا یو اپشن کړ د لاینونو د نشان چې دی، بدین به کلیک والئ. تاسو دا ټیکسټ چې کوم دی دا تاسو سره سنټر ته شي. ګوره زه به کلیک کړم دا ټیکسټ مو سره چې کوم دی سنټر ته شو. ورپسې بیا دا بل اپشن دی ریبوټ او ریګولر، په دې چې کله تاسو کلیک والئ دې څنګه تاسو د ټیکسټ بیا پونټس ورکولی شئ. زه ته دا یو پونټس ورکوم ټیک شو، دې څنګه تاسو پونټس ورکولی شئ لکه سره دا پونټس پراته دي. زه ته دا یو پونټس ورکوم ټیک شو. ورپسې بیا دا بل اپشن دی 18 پی ټي چې لیکلی، په دې چې کله تاسو کلیک والئ نو تاسو دې ته بیا سایز ورکولی شئ. تاسو دې سایز څونه د ټیکسټ ته کچوئ غټوئ دې څنګه تاسو کولی شئ. صحیح ده ټیک شو، سایز زموږ سره دونه برابر دی. ورپسې بیا دا کلر اپشن دی، په دې تاسو کله کلیک والئ تاسو سره داسې کلر راواوړي، کم کلر تاسو دې ټیکسټ ته ورکول غواړئ هغه تاسو دې ځګې نه ورکولی شئ. کلر ورته ما وایټ ورکو ټیک شو، د وایټ ما سره ټیک دی. ورپسې بیا د ټیک نشان دی، په دې نه بیا کلیک والئ. ښه بیا به داسې کار وکړئ چې دلته کې په لیریکس باندې کلیک والئ. تاسو سره داسې اپشن نه وړئ، دلته بیا دا یو اپشن دی، په دې نه به کلیک والئ. تاسو سره دا لیریکس په منځ باندې کټ شي ټیک شو. دا تاسو سره دوه حصې شي. بیا د دویم حصه چې لیریکس ته کومه ده په دې نه بیا کلیک والئ. تاسو سره داسې اپشن نه وړئ، بیا دلته کې دا یو اپشن دی ایډیټ ټیکس، په دې نه به کلیک والئ. او دلته کې تاسو بیا خپل دویم لیریکس ولیکئ. دا به تاسو ریموو کړئ، تاسو به خپل دویم لیریکس بیا ولیکئ. فرض که زه لیکم خان، تاسو به خپل دویم لیریکس ولیکئ ټیک شو. بیا دلته به یې سره باندې ټیک نشان دی، په دې نه بیا کلیک والئ. ښه نو زموږ د لیریکس چې کوم دی موږ سره دا رنګې رالو ټیک شو. اولنی سلمان شو او دویم چې کوم دی نو خان شو ټیک شو. دا رنګې موږ سره راځي. بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې د اولني لیریکس باندې به کلیک والئ. دلته کې تاسو دا یو اپشن ښکاري مو اینډ ټرانسفرم، په دې باندې بیا کلیک والئ. تاسو سره داسې اپشن نه وړئ، بیا دلته کې دا یو اپشن تاسو ته ښکاري، دا یو اپشن دی دا روټیټ اپشن دی، په دې باندې بیا کلیک والئ. بیا به داسې کار وکړئ چې دا یو پلس اپشن چې کوم دی دا به یو پرې کلیک کړئ. تاسو سره دلته کې یو پلس ولګي. بیا به لږ معمولي دې خوا راشئ، داسې به لږ دې خوا راشئ او بیا به دلته کې دا پلس اپشن ووایي ټیک شو. دویم پلس هم تاسو سره ولګي. بیا دلته کې دا زیرو چې کوم لیکلی دی دا تاسو ورسوئ -90 ته، دې ځای نه تاسو دا ورسوئ -90 ته، داسې به تاسو راوړئ. دا ما -90 ته راوړو ټیک شو. بیا به داسې کار وکړئ، دلته کې دا کم پلس چې موږ لګولی دی د دویم پلس دا به تاسو اینډ پوزیشن ته داسې یوسئ. بیا دا اولنی پلس چې کوم یو دی دا یو دا به تاسو فسټ پوزیشن ته داسې راوړئ ټیک شو. ښه هغې نه پس بیا داسې کار وکړئ چې لیریکس دې منځ ته خاص داسې راشئ ټیک شو، منځ ته داسې منځ ته بیا راشئ دې ځای ته. بیا دلته کې دا یو اپشن تاسو ته ښکاري دا ګراف اپشن دی، دا ګراف وایي، په دې نه بیا کلیک والئ. تاسو صرف داسې یو ګراف راواوړئ، دا ګراف دی ټیک شو. دا ګراف په تاسو داسې راوړئ. دا یو حصه چې کومه ده دا یو حصه چې تاسو ته کومه ښکاري دا به تاسو داسې راوړئ ټیک شو. او دا یو حصه چې کومه ده دا به تاسو داسې راوړئ ټیک شو. نو زموږ د اولنی لیریکس چې کوم دی دا موږ سره تیار شو. دې ته موږ روټیټ انیمیشن چې کوم دی ورکو. ښه بیا راځو دویم ته، دویم لیریکس ته بیا داسې راشئ چې دویم لیریکس ته کله راغلی دلته کې بیا هغه زړه طریقه دی مو اینډ ټرانسفرم به کلیک کړئ ټیک شو. دلته کې بیا دا یو اپشن دی دا روټیټ اپشن دی، په دې باندې به کلیک والئ. دلته کې بیا تاسو یو پلس ولګوئ. چې یو پلس هم کله ولګوئ بیا به لږ دې خوا راشئ، داسې به لږ دې خوا راشئ، بل پلس به بیا ولګوئ ټیک شو. ښه دلته کې به داسې کار کوو په اولني لیریکس کې چې کوم دی موږ د دویم پلس چې کوم و دا موږ رسولی و -90 ته. نو اوس به د اولني پلس له راځو دې خوا به راځو دې خوا یې د یو پلس له اولني له ټیک شو. او دا زیرو چې کوم دی دا به موږ اوس وړو +90 ته، پای کې موږ -90 ته وړی اوس به وړو +90 ته. دا به موږ داسې یوسو دې ځای نه +90 ته به دا یوسو. دا چې کوم دی موږ +90 ته راوړو ټیک شو. هغې نه پس چې کوم دی دا فسټ پوزیشن ول چې کوم دی فسټ ته راوړئ او سیکنډ چې کوم دی دا تاسو اینډ ته یوسئ ټیک شو. هغې نه پس بیا د لیریکس د منځ ته خاص داسې راشئ ټیک ته صحیح شو. او دلته کې دا ګراف اپشن دی، په دې نه بیا کلیک والئ.
دلته کې بس داسې کار کوئ دا ګراف چې کوم دا مخکې مو لاندې راوړی وو دا چې اوس کوم دی موږ داسې بره یې وړو ټیک شو داسې بره به یې اوسئ او دا حصې چې کومه ده دا تاسو داسې راوړئ د هغې مخالف به شي لکه د هغې الټه به شي ټیک شو ښه نو زموږ دا روټیټ اپشن چې کوم دی دې دواړو ته موږ ورکړو ټیک شو تاسو اوس دا ویډیو پلی کوم چې زموږ دا ویډیو څنګه راغله دا تاسو وګورئ دا روټیټ اپشن چې کوم دی موږ دې ته ورکړو په دې طریقه باندې ښه اوس که تاسو وایئ چې موږ سره زوم انیمیشن هم ورکوو نو بیا به تاسو داسې کار وکړو چې اولني لیرکس ته به راشئ ټیک شو په دې باندې به کلیک والئ تاسو سره به داسې اپشن راوړئ دلته کې دا یو اپشن دی مو اینډ ټرانسفارم په دې باندې به کلیک والئ تاسو سره بیا داسې اپشن راوړئ بیا دلته کې دا یو اپشن دی دا زومینګ اپشن دی دا ټیکس زوم کوي په دې باندې بیا تاسو کلیک والئ ښه چې کله به تاسو کلیک واغستو بیا د لیرکس دی منځ ته خاص راشي دلته کې یو پلس ولګوئ دا پلس اپشن دی یو پلس به ولګوئ بیا به دې خوا لږ راشئ داسې به یو بل پلس تاسو دلته کې ولګوئ ښه بیا به دې اولني پلس ته تاسو راواوړئ ټیک شو د اولني ته داسې به ورته راواوړئ او دا به چې کوم دی دېڅ تاسو ګوته راکړئ دا تاسو داسې کش کوئ داسې به تاسو ویسئ اوټ زوم به تاسو کوئ داسې ټیک شو خپل حساب سره بیا به داسې کار وکړئ چې دا اولنی پلس چې کوم دی دا به تاسو فرست پوزیشن ته یوسئ او دا دویم چې کوم دی به تاسو اینډ ته یوسئ ټیک شو دا به تاسو دغسې یوسئ بیا به داسې کار وکړئ چې دویم لیرکس له به راشئ په دې باندې به کلیک والئ دلته کې مو اینډ ټرانسفارم به کلیک کوئ دلته کې دا یو اپشن دی د زومینګ اپشن دی په دې باندې به کلیک والئ دلته به تاسو یو پلس ولګوئ یو پلس مې ولګوو بیا به لږ دې خوا راواوړئ داسې دلته کې بل پلس ولګوئ ټیک شو دوه پلس موږ سره ولګېده بیا به د اولني پلس له راشئ داسې په اولني پلس له راشئ او دا به تاسو اوټ زوم کوئ داسې ټیک شو څنګه چې ما بل کړی و ښه نو زموږ دا ویډیو چې کومه ده موږ سره تیاره شوه تاسو خپل ټیکس ته داسې روټیټ انیمیشن او زوم انیمیشن په دې طریقه ورکولی شئ نو دوستانو که دا ویډیو ستاسو خوښ شوی دا ویډیو سره لایک کړئ او چینل ته سره سبسکرایب کړئ